السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله والصلاة علی نبی الله وبعد. ښاغلو دوستانو، د لمانځه زده کړه 45م درس د سلام پر وخت په زړه کې نیت او تر هغه وروسته ذکر. ښاغلو دوستانو، کله چې لمونځ کوونکی د لمانځه څخه سلام ګرځوي، نو که چیرې د جماعت په لمانځه کې ولاړ وي او په صف کې راسته طرف ته هم او چپه طرف ته هم خلک موجود وي، نو د سلام پر مهال به د فرشتو یعنی ملائکو همدا ډول د راسته طرف او چپه طرف د لمونځ کوونکو نیت، یعنی دغه السلام علیکم ورحمت الله، دا خو ترجمه یې دا ده سلام دې وي پر تاسو باندې او د الله رحمتونه. نو دغه سلام او رحمتونه به دی د خپل راسته طرف ناستو لمونځ کوونکو او چپه طرف ته په سلام کې چپه طرف ته پر ناستو لمونځ کوونکو باندې سلام او رحمت وایي. همدا ډول فرشتې یعنی ملائکان علیهم السلام چې د انسانانو سره ملګري وي یا په لمانځه کې اشتراک کړي وي، هغوی به په نیت او اراده کې نیسي. او امام یعنی چې دوی ته لمونځ ورکوي، هغه امام که د راسته طرف کې و د لمونځ کوونکي، نو د راسته طرف په السلام علیکم ورحمت الله کې به د هغه نیت کوي، او که په چپه طرف کې و د چپه طرف پر جهت باندې چې کله دی سلام ګرځوي، د امام نیت به په سلام کې کوي. او امام یعنی چې و خلکو ته د جماعت لمونځ ورکوي، امام به په دواړو طرفونو کې راسته طرف ته هم چپه طرف ته هم د خپلو مقتدیانو او د ملائکانو نیت او اراده کوي. دوهمه خبره دوستانو، کله چې سلام وګرځېدی، نو مسلم شریف کې روایت دی، ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک عادت دا، واذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام. د مسلم روایت دی، وای د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې بدل مانځه څخه وګرځېدی، 3 واره به استغفر الله استغفر الله استغفر الله ویل، او بیا د هغه څخه وروسته اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام، دغه ذکر به یې کاوه. ترجمه یې دا ده، یا الله ته د هر عیب څخه سالم او پاکې او سلامتیا ستا د طرفه څخه ده، ته ډېر لوی ذات یې، ای د جلال او د اکرام خاوند. جلال معنا لوړ شان او اکرام معنا لوړ عزت. الله تبارک وتعالی ته دغه مناجات او ذکر کول کیږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حي على الفلاح.